سلام، اوس هم د 1 بجې خبرونه. 4 کسان په کابل ولایت کې د نشهیي توکو د پلور او د وسلو د قاچاق په تور د پولیسو له لوري نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر مسؤل وایي دغه کسان په تېرو 4 ساعتونو کې د پغمان ولسوالۍ او د کابل ښار د 6مې او 9مې امنیتي حوزو له شاوخوا سیمو نیول شوي دي. د نوموړي په وینا د یادو کسانو یو اندازه نشهیي توکي او یو توپنچه هم ترلاسه شوې ده. له دې سره سم یو بل کس په پروان کې د غلا او اخلاقي فساد په تور نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر مسؤل وایي دغه کس تېره شپه د سید خیل ولسوالۍ له شاوخوا سیمو د پولیسو له لوري نیول شوی دی. خبرپاڼې زیاتوي له دغه کسه یو کلاشینکوف، یو لاسي بم او یو موټر هم ترلاسه شوي دي. د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار له افغان ځواکونو غوښتي چې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو سره په بیړنۍ توګه مرستې وکړي. حمدالله محب له خلکو هم غوښتي چې د ګواښ پر مهال له نږدې امنیتي مرکز سره اړیکه ونیسي او افغان ځواکونه دې هم باید د خلکو د مرستې غوښتنې غږ ته په تمه ونه اوسي او په خپله هم لاس په کار شي. دغه بنسټ همداراز د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له ادارې او همداراز له نورو مرستندویو غیر دولتي ټولنو او سوداګرو غوښتي چې په داسې حالاتو کې خپلې بشري مرستې ونه سپموي. ویل کېږي په دې څو ورځو کې په ټول هېواد او په ځانګړې توګه په سویل لویدیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې د سختو اورښتونو له امله خلک زیانمن شوي، لارې بندې شوي او ویل کېږي لسګونه کسانو هم پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو شمېر نور ټپیان دي. د سالنګونو لویه لاره د درنې واورې ورېدنې او طوفان له امله له تېرو 2 ورځو راهیسې ټرافیک پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست مسؤلین وایي دمګړی په سالنګونو کې واوره نه ورېږي او د واورې کچه 110 سانتي مترو ته رسېدلې ده. یادو مسؤلینو دغې لارې له مسافرو په جدي ډول غوښتي چې د هوا ترخه کېدو پورې پر دغې لارې له تګ راتګه ډډه وکړي. او د غزني له مرکز سره د ټولو ولسوالیو لارې د واورې ورېدنې له امله بندې دي. د غزني د والي ویاند وایي د تېرو 3 ورځنیو واورې ورېدنې له امله د دغه ولایت د ټولو 18 ولسوالیو لارې له مرکز سره بندې شوي دي. د نوموړي په وینا په ځینو سیمو کې د واورې کچه 150 سانتي مترو ته رسېدلې او نن سهار د واورې پاکونې لړۍ هم پیل شوې ده. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.